سلامونه دویچ او پښتو جرمني په پښتو موږ او تاسو په هره ژبه کې زماني یا وختونه لرو. نو راځئ تاسو په الماني ژبه کې دغه درې اسانه زمانې درښایم چې سره موږ کولی سو چې جملې جوړې کړای سو یا موږ وویلی سو یا هغه ضمیرونه یا فعلونه کله او څه وخت کارول کیږي او سره کم تغییر کوي. نو راځئ اول په اول غی یا کتار کې چې دی لیکلی دی ګیسټن. ګیسټن نه مطلب چې د زموږ او تاسو پرون ده، خو موږ کولی سو دلته ولیکلی سو فرګانګنهایټ یعنې تیره زمانه. هویټ نه مطلب زموږ نن یا چې دا جاري زمانه، یعنی موږ په الماني ژبه کې ورته ویلی سو ګیګن وارټ. مورګن نه مطلب زموږ او ستاسو راتلونکی یا سبا ده. نو موږ کولی سو چې د مورګن نه موږ څوکمت واخیستلی سو یعنی راتلونکی. نو اوس که موږ وغواړو چې په تیره زمانه کې ووایو لومړی مثال ایش چې دا زه سلمه بن وم ګیګانګن تللی. صحیح ده، زه چې ومه تللی ومه ایش بن ګیګانګن زه تللی ومه دا په تیره زمانه کې. نو په جاري زمانه کې موږ وایو ایش ګې زه ځم، ایش ورده ګین زه چې دا په راتلونکي کې ځمه. صحیح ده. دویم ایش بن gekommen زه راغلی ومه، ایش komme زه راځم، ایش werde kommen زه غواړم په راتلونکي څنګه سم راشم. دریم ایش habe gesehen ما لیدلي و، دلته چې دا بن په ځای haben راغی. صحیح ده، کومکي فعلونه دي بن او haben. ایش habe gesehen ما لیدلي و، ایش sehe زه وینمه، ایش werde sehen زه په راروانه یا په راتلونکي کې وینمه یا لیدلی سم. صحیح ده. پنځم ich habe gesprochen نه مطلب چې دا ما خبرې کړې وي. صحیح ده. ich spreche زه خبرې کوم، ich werde sprechen زه په راتلونکي کې خبرې کوم. ich habe gegessen ما خوراک کړی و، ich esse زه اوس خوراک یا ته وایي که نه څه کوې was machst du ورته ich esse زه خوراک کوم یا ډوډۍ خورم. ich werde essen زه په راروانه کې ډوډۍ یا essen خوراک کوم. ich habe getrunken ما چې دا څکلي و. صحیح ده. getrunken نه مطلب مشروبات یو څه سړی څه کوي شکي او essen نه چې دا خوراک. ich trinke زه څکم یا شکم، ich werde trinken زه په راتلونکي کې شکم. ich habe geschlafen ما خوب کړی و، ich schlafe زه اوس خوب کوم، ich werde schlafen زه غواړم چې خوب یعنې په روانه کې خوب کوم. ich habe geschrieben ګورئ دا schreiben نه geschrieben ته واوښته. ich habe geschrieben ما لیکلي و، ich schreibe زه لیکل کوم اوس که نه جاري زمانه. ich werde schreiben په روانه یا په راتلونکي زمانه کې به زه کوم لیکل کوم. ich habe gearbeitet ما چې دا کار کړی و، ich arbeite زه کار کوم، ich werde arbeiten زه په روانه زمانه یا په راتلونکي کې کار څنګه کوم کار کوم. ich habe gelernt ما درس ویلی و، ich lerne زه درس څه کوم وایم، ich werde lernen زه چې دا درس څنګه کوم وایم په روانه کې. ich habe gespielt ما لوبه کړې وه، ich spiele زه څه کوم لوبه کوم. ich werde spielen زه په روانه زمانه کې یا په راتلونکي کې څه کوم لوبه کوم. ich bin gefahren د چې دا موټروانۍ کې یا موټر کې ته څنګه سوی ومه چکر مې وهلی و، gefahren سوی ومه تللی ومه سفر مې کړی و. ich fahre زه اوس سفر کوم یا ځم، ich werde fahren په روانه کې زه په موټر کې څه کوم سفر کوم یا ځم. ich habe gewohnt ما چې دا دلته څه کړي و اوسېدلی ومه، ich wohne زه اوسېږم اوس، ich werde wohnen زه په راتلونکي کې غواړم دلته څنګه سم اوسم یا راتلونکي کې اوسېږم. شپاړسم ich habe gefunden ما پیدا کړي و، ich finde زه پیدا کوم، ich werde finden زه په راتلونکي کې څنګه کولی سم یا کول غواړم چې پیدا یې کړم یا راتلونکي کې پیدا کوم. ولسم ich habe verstanden زه پوه سوی ومه. صحیح ده چې څه ویلي څه باره کې که نه. ich verstehe زه پوهېږم اوس، ich werde verstehen په راتلونکي کې به زه څنګه سم پوه سمه. ich habe gefragt
ما پوښتنه کړې وه په تېره زمانه کې راغی که نه. Ich habe gefragt ما تېره زمانه کې پوښتنه کړې وه. Ich frage زه پوښتنه کوم. اوس جاري زمانه Ich werde fragen په راتلونکي کې به زه څنګه وکوم پوښتنه وکوم. دا چې دي د الماني ژبه کې یا په هره ژبه کې موږ دا زمانې لرو نو هغه چې دي په الماني ژبه کې لکه تېره زمانې ته مثال ګستن یا فرګنګنهایټ ته په الماني ژبه کې فرګنګنهایټ ورته وایي. په راتلونکي جاري زمانه چې دا ګیګنوارډ ده او راتلونکي چې دا سکون ورته وایي. صحیح ده. په دې هیله یو څه به ترې زده کړئ.